د هیواد سرپل ولایت په امو نفتی حوزه کې د قشقري نفتی بلاک اته نوې څاګانې پرانستل شوې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر آخوند وایي اوس هیواد ورو ورو د ځان بسیاینې پر لور روان دی او د قشقري د نفتو بلاک په فعالیدو سره به په هیواد کې د نفتو او تیلو په بیو کې هم د پام وړ ټیټوالی راشي او د ګاونډي هیوادونو له بې کیفیته تیلو څخه به خلک خلاص شي. د مولا برادر په خبره د دې مهمې او حیاتي پروژې په پیل سره به په سرپل ولایت کې یو لوی مجهز روغتون، د خلکو له غوښتنې سره سم معیاري سړک او همداراز د اوبو یو بند به هم جوړ شي. په دوهم دغه کې به ودې ته توجه کوي کاغه په دې ولایت کې ماته چې څه نه څه معلومات شته چې دوی د صحت د نګاه څخه ډېر کمزوري دي، داسې یو عصري شفاخانه نشته. باید موږ په دویم ځل کې د شفاخانې غم وخورو، ځکه الله پاک په دې ځای کې موږ ته داسې ذخایر په برخه او په نصیب راکړي دي چې هغه موږ د ټوله نظام د پرمختګ دپاره دي. نو چې د ټوله نظام د پرمختګ دپاره یې باید د اوله ترجیح او توجه مو ولایت ته وي. Afshin is committed to following the EPSA and bring the latest technology to the project and increasing the energy independence and the security of Afghanistan, supporting the local business in the EPSA area and nationwide. And we will build up the local capacity of the petroleum industry for the country, and we will support the economic growth and the development of the people of Afghanistan. ورته مهال د هیواد د کانونو پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور وایي د چین هیواد له افشین شرکت سره تر تړون وروسته اوس د سرپل ولایت په قشقري بلاک کې په ورځني ډول له 200 متر مکعب څخه 800 متره مکعب ته د نفتي توکو د استخراج حجم رسیدلی دی. کیال به حوزه آمو ما داخل می شویم، اینطور تصور می کنیم که ما در کویت یا در سعودی هستیم. روزانه استخراج نفت ما شما به 800 تن رسیده است و در نزدیک انشاءالله در یک ماه که سال این قرارداد پوره می شود از 1000 تن روزانه استخراج ما شما بالا می شود. په شروع کې دلته استخراج 200 ټنو چې د نوو څاګانو فعالیدلو سره هغه استخراج سطحه هغه 400 ټنه ته ورسېدله. نوې چې د اوس کومې څاګانې فعاله شولې او رسما د دوی افتتاح وشوله، په دې سره به زموږ ورځنی استخراج هغه 800 ټنه شاوخوا ته ورسیږي او تصفیه د دوی یا د دوی هغه پروسس هغه په داخل د افغانستان کې صورت مومي. یو د شرایطو د قرارداد هم دغه وو، د تیر ادارې سره کوم قرارداد په دا و چې دوی به خام نفت انتقالي د افغانستان نه بهر، خو د امارات سره چې کوم قرارداد وشو یو شرط دا کې غوښتل شو چې خام نفت باید د افغانستان نه بهر ته صادر نشي او په داخل د هیواد کې هغه پروسس شي. خوشبختانه موږ د پروسس یو تعداد فابریکې لرو په مزار شریف کې او زمونږ پانګوالو په دې برخه کې پانګونه کړې ده. نو همدغه خام نفت چې راوځي په داخل د هیواد کې هغه پروسس کېږي، تصفیه کېږي او بیا په افغانستان کې هغه توزیع کېږي. اته څاګانې اوس فعاله شولې او 9 څاګانې د مخکې نه فعاله وي. نو په مجموع کې 12 څاګانې له دې وروسته به انشاءالله هغه فعاله وسي او د هغوی نه به استخراج جریان ولري. د سرپل ولایت د امو نفتي حوزه کې د قشقري په بلاک کې پخوا 9 څاګانې فعاله وي چې د تازه 98 څاګانو په فعالیدو سره شمیر 18 ته ورسید چې په ورځني ډول ترې 800 متره مکعب نفت استخراجېږي او په یاد کان کې 550 تنه انجینران په مستقیم او نږدې 1500 کسان په غیر مستقیم ډول په کار بوخت دي. د کانونو پټرولیم وزارت مسؤلین وایي د سرپل ولایت د قشقري نفتي توکو د استخراج تړون د 25 کلونو لپاره د چین هیواد له افشین شرکت سره ترسره کړی دی.